1, 2, 3, come on! Apprendre le français et la langue en pashto avec Wali Mohammad Sherzad. سلامونه دوستانو خدای په چې روغ او جوړ اوسئ که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو وکولای شئ چې موږ هر وخت نوی ویډیو شیر کړو تاسو ته زر تر زره یوټیوب چینل کې راشي مننه راځئ نن شروع کوو شپږم اووم درس چې پرون هم شپږم درس ویلې سره نن شروع کوو اووم درس چې په باره د فعل faire yani kawal je fais zakaum je fais zakaum tu fais takawi tu fais takawi il fait elle fait on fait harakai yadakai yamunge kau il fait elle fait on fait دای یا هغه یا مونږ کوو nous faisons مونږ کوو nous faisons مونږ کوو vous faites تاسو کوئ vous faites تاسو کوئ ils font هغوی کوي نارینه لپاره elles font هغوی کوي ښځینه دپاره ils font هغوی کوي نارینه دپاره elles font هغوی کوي ښځینه دپاره که چیرې بیا ښځې او نارینه دواړه سره ګډ وي نو هغوی ته موږ ویلی شو ils font د دواړو دپاره استفاده کیږي ښځې او نارینه چې دواړه سره مکس وي یعنې ګډ وي د دپاره کولی شو ils font نارینه او ښځینه دپاره دواړو ته ښه دوستانو اوس راځو وخت او زمان الفی چې دا وخت او زمان ته ویل کیږي الفی بو ښایسته هوا ده الفی بو ښایسته هوا ده الفی شو ګرمي ده الفی شو ګرمي ده الفی froid یخ ده الفی froid یخ ده الفی mauvais هوا خرابه ده Il fait mauvais هوا خرابه ده Il fait du vent باد ده Il fait du vent باد ده Il fait jour ورځ ده Il fait jour ورځ ده Il fait nuit شپه ده Il fait nuit شپه ده Il fait noir تیاره ده Il fait noir تیاره ده دوستانو کلم چې چاته ویلي چې مثلا چې مثلا داسې ورته مه وایي چې سي شو داسې مه وایي چې هوا یعنې ګرمه ده همیشه تاسو کولی شئ ووایي چې الفی شو دا غلط ده چې سي فخوا سي شو دا غلط ده دا شی مه وایه وایي الفی بو الفی شو الفی فخوا دا شی ویل کېږي Le repas est chaud دا خواړه ګرم دي Le repas est chaud دا خواړه ګرم دي لو یې شود دا اوبه ګرمې دي لو یې شود دا اوبه ګرمې دي دوستانو لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړله چې الفی بو الفی شو دا شی نه ویل کېږي چې سی فخوا سی شو مثلا کولی شو ووایو سی شو لو غوپا خواړه ګرم دي سی شو لو غوپا خواړه ګرم دي دا شی ویلی شو دوستانو les activités فعلیتونه یعنی یو څه کار کول par exemple je fais du vélo زه بایسکل دواني کوم je fais du vélo زه بایسکل دواني کوم tu fais la cuisine ته پخلی کوي tu fais la cuisine ته پخلی کوي il fait du gâteau هغه کیک جوړوي نارینه لپاره elle fait du gâteau هغه کیک جوړوي ښځینه لپاره il fait du gâteau هغه کیک جوړوي نارینه لپاره elle fait du gâteau هغه کیک جوړوي ښځینه لپاره on fait du gâteau مونږه کیک جوړو
On fait du gâteau. Munga kek jodau. Nous faisons du karaté. Mun karatakau. Nous faisons du karaté. Mun karatakau. Vous faites du basket. Tasu basketball loba kawai. Vous faites du basket. Tasu basketball loba kawai. Ils font du cinéma. هغوی د هنر کار کوي یا سینمایی کار کوي. نارینه لپاره elles font du cinéma. هغوی د هنر یا سینمایی کار کوي. ښځینه لپاره ils font du cinéma. هغوی د هنر یا سینما کار کوي. نارینه لپاره elles font du cinéma. هغوی د هنر یا سینما کار کوي. ښځینه لپاره faire le lit. تخت یا کټ جوړول. faire le lit. تخت یا کټ جوړول. je fais le lit. زه تخت یا کټ جوړوم. je fais le lit. زه تخت یا کټ جوړوم. faire des courses. سودا کول. faire des courses. سودا کول. tu fais des courses. ته سودا کوي. tu fais des courses. ته سودا کوي. دوستانو لکه څنګه چې د لاندې لیکلي دي le cours موږ تاسو هغه ته نه ویل کېږي د سودا کول ته نه ویل کېږي. le cours چې دا کورس ته ویل کېږي لکه le cours de français فرانسوي کورس. le cours de français فرانسوي کورس. faire un cadeau. تحفه یا ډالۍ جوړول. faire un cadeau. تحفه یا ډالۍ جوړول. je te fais un cadeau. زه تاته یو ډالۍ درکوم. je te fais un cadeau. زه تاته یو ډالۍ درکوم. elle me fait un cadeau. هغه ماته یو ډالۍ راکوي. elle me fait un cadeau. هغه ماته یو ډالۍ راکوي. faire une surprise. حیرانه کول. دوستانو حیران کول هغه ته ویل کېږي مثلا چې یو انډیوالم یو کال یا 2 کالم نه وي لیدلی او هغه تاسو ته زنګ ونه وهي یو ناڅاپه کور ته راشي. دې ته یو سورپریز ویل کېږي. یو حیرانه کول کېږي. یعنې سړی چې دا حیرانه کېږي چې دا څنګه یعنې یو دم راغی نه یې زنګ وهلی او دې ته حیرانه کول وایي. tu me fais une surprise. ته ما حیرانه کوې. tu me fais une surprise. ته ما حیرانه کوې. elle me fait une surprise. هغه ما حیرانه کوي. elle me fait une surprise. هغه ما حیرانه کوي. ښځینه لپاره faire des efforts. هڅه یا لټه کول. faire des efforts. هڅه یا لټه کول. nous faisons des efforts. موږ هڅه یا لټه کوو. nous faisons des efforts. موږ هڅه یا لټه کوو. faire la tête. په غوسه کېدل یا تندی ترشول. faire la tête. په غوسه کېدل یا تندی ترشول. pourquoi tu fais la tête. ته ولې په غوسه یې یا تا ولې تندی ترش نیولی. pourquoi tu fais la tête. ته ولې په غوسه یې یا تا ولې تندی ترش نیولی. faire exprès. لکسته کول. faire exprès. لکسته کول. je le fais exprès. زه لکسته کوم. مثلا یو کار چې لکسته کوي که نه نو ویل کېږي je le fais exprès. زه لکسته کوم. les amis, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas abonner notre chaîne YouTube s'il vous plaît. merci. ملګرو مهرباني وکړئ ویډیو را سره شیر او زموږ د یوټیوب چینل کې مو ګډون له هیره ونه وځي. مننه. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. له ټول نه مهمه خبره چې ګډون مو پکې له هیره ونه وځي. او زموږ یوټیوب چینل 3 نومه لري چې تاسو کولی شئ دغه 3 نومونو نه چې هر یو نوم په یوټیوب کې ولیکئ تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیوګانې ترلاسه کړئ. apprendre le français la langue en پښتو. فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه. ولی محمد شیخزاد. دا فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه کولی شئ تاسو د فیسبوک د لارې هم زموږ درسونه تعقیب کړئ. فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه. مننه. au revoir.
et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله. Au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله.